اوس په دا مخکو ورځو کې یو سړی ډېر د جایدادونو خاوندو، جایدادونه یې ټول په څلورو زامنو تقسیم کړل. یوې لور وه، لور غریبه بس جیسے تیسے واده کړې وه، غریبه چېرته یو وړوکي کور کې د چت لهړې مات و هغې کې اوسېدله. نه دا رور په دروازه ورغلی دی، نه دا پلار په دروازه ورغلی، بس چې واده یې کړه بس لاړه غریبه. په زامنو یې جایداد تقسیم که او لور غریب همداسې رخصت کړي. د سړی مړ شو، جنازه کې اعلان وشو، جنازه کې اعلان وشو. دې خبره کې مې ډېر ژور مقصد دی. څنګه دا پرچه زما په لاس کې ده که نه، روزانه خلک راځي همدا خبره کوي. ای پښتونه، ای غیرتي پښتونه، د خپلې خور له خپل حق ورکه، دې ته ضرورت دی. دا د چا در ته مه ودروه، دا دومره مه مجبوره کوه چې په پردي کور کې لوښي ووینځي. دا دومره مه مجبوره کوه چې دا د حیا صادر وغورځوي او په لارو کوڅو کې یو ته لاس نیسي چې ماله زکات راکه، بل ته لاس نیسي چې ماله خیرات راکه. د دې عزت به په داو باندې ولګي که تا سره حق دی او تا سره شته دی او ته په بنګله کې اوسېږي او په ګاډي کې ګرځې که نه. د دې یتیمانان بچي دي، د دې خیال وساته. الله به خوشحاله شي، محمد رسول الله به خوشحاله شي. اعلان شو، سړی راوچت شو، وایي زما پې 13 لکه روپۍ دي، ماله به زما روپۍ راکوي. چې رای نه کړې جنازه به نه کېږي، دی به قبر ته نه کوزوئ. زامن یې لاړه پټ شو په ګڼه کې، 13 لکه روپۍ به څوک ورکوي؟ مړه دا څه مصیبت دی. په دې دوران کې چا منډې کړلې، لور ته یې ورله وویل، وایي پلار دی داسې په مړینې باندې ذلیله کېږي لګیا دی، د یو سړي پې روپۍ دي او زامن پټ شوي دي. داسې څوک شته دی نه چې هغه قرضه پوره کړي، قرضه ادا کړي. ښه لور یې را منډې کړلې، یو ماشوم یې د ګوتې نه نیولی دی، یو یې غېږ کې نیولی دی او را منډې والې د کور کاغذونه یې راغېستې دي او هغه سړي له یې ورکړه، په پرده کې راغلې ده. وایي دا کاغذونه والا، دا کاغذونه والا، دا کاغذونه والا، زما د کور کاغذونه دي. که په دې باندې م ستا قرضه ادا نه شوه، زه به خپل بچي خرڅ کړم، خو زما پلار په مړینې باندې مه رسوا کوه. زما یو ماشومه لور ده، نو زه کور ته رالم یو ورځ، نه دې ماشومانو دا غل باچا وزیر لوبې کولې، کاغذونو باندې به یې داسې ولیکل او بیا به هغه کاغذونه وغورځول. دا به یې داسې ولیکل او بیا یې غورځول. زه ورسره کېناستم، نو چې یو ځل یې کاغذونه وغورځول او موږ راواخېستل، نو زه پکې باچا راووتم. چې په دویم ځل یې وغورځول، بس قسمت مې ښه و، زه پکې وزیر راووتم. او چې په دریم ځل یې وغورځول که نه، بس کار مې خراب. ما اوس خپل کاغذ داسې پټ نیولی دی او د ماشومان چې دي که نه، دوی ته پته ولګېده چې سړی خو غل راوتی دی. نو چې څوک به غل راووتو نو په هغه به یې دا نوکارې لګولې. نو چې کله د ماشومان په ما پوه شو، په ما یې نوکارې لګولې، نو چې په چا به یې نوکارې لګولې هغه به په زوره وي سبحان الله سبحان الله، نو بیا به یې پرېښوده. په ما دې ماشومانو نوکارې لګولې، نو زما دې ماشومې لور ما نه لاسونه تاو کړه، په جړا شوه. زما بابا غل نه دی، زما په بابا به نوکارې نه لګوئ. لور داسې ده. دا څه چې په نظر راځي دا زموږ جهالت دی. واورئ دا خبره په کولاو غوږونو، دا زموږ جهالت دی، نور سم نه دی، موږ تربیت نه دی کړی.